پښتانه په کنډه تار باندې بیلیږي ربه بیا یو باچا خان ته ضرورت دی. واه پښتانه په کنډه تار باندې بیلیږي ربه بیا یو باچا خان ته ضرورت دی. د پردیو غلامانو حاجت نشته د دې خاورې خپل افغان ته ضرورت دی. واه ډیر زبردست دی. مننه وایي چې د پردیو غلامانو حاجت نشته د دې خاورې خپل افغان ته ضرورت دی. مغول بیا را پیدا شوي داسې ښکاري د خټکو خوشحال خان ته ضرورت دی. واه ډیر زبردست دی. مننه وایي چې مغول بیا را پیدا شوي داسې ښکاري د خټکو خوشحال خان ته ضرورت دی. چې راجګ شي لر او بر سره پخلا کړي داسې ځوان داسې انسان ته ضرورت دی. چې راجګ شي لر او بر سره پخلا کړي داسې ځوان داسې انسان ته ضرورت دی. او چې د سولې تخم وشیندي ستومانه چې د سولې تخم وشیندي ستومانه زمونږ داسې یو دهقان ته ضرورت دی. زمونږ داسې یو دهقان ته ضرورت دی. شعر دی چې وایي کله چې به کور نه راوته خلک ورو ورو به زما خواته راتله خلک. کله چې به کور نه راوته خلک ورو ورو به زما خواته راتله خلک. ښه به یې کتل بیا به یې هم ویل څه کوې بچی لکه ړانده خلک. ښه به یې کتل بیا به یې هم ویل څه کوې بچی لکه ړانده خلک. او ما به ورته وی کاکا سپلی ګنډم بیا به رانه سیده تېرېده خلک. ما به ورته وی کاکا سپلی ګنډم بیا به رانه سیده تېرېده خلک. او ځینو به په ما پسې خندا کړله ځینې راته ډېر ډېر ژړېده خلک. ځینو به په ما پسې خندا کړله ځینې راته ډېر ډېر ژړېده خلک. او ما ته به ارمان د داجي ډېر راته کوم وخت چې به ښه ګرځېده خلک. ما ته به ارمان د داجي ډېر راته کوم وخت چې به ښه ګرځېده خلک. او ستړی به په هغه وخت له کار راتلم کوم وخت چې به ټول ویده کېده خلک. ستړی به په هغه وخت له کار راتلم کوم وخت چې به ټول ویده کېده خلک. او پیره د غربت له زوره څه خبر پیره د بنګلې هغه ماړه خلک. پیره د غربت له زوره څه خبر پیره د بنګلې هغه ماړه خلک. یو باران ورېږي د بل سوال کوي څه یې په کیسه کې دي تاوده خلک. او کاش چې د غنم دانه پیدا نه وی اوس به ټول جنت کې اوسېده خلک. کاش چې د غنم دانه پیدا نه وی اوس به ټول جنت کې اوسېده خلک. او هېڅ تومانه چاته نصیحت کوي هېڅ تومانه چاته نصیحت کوي دلته د غفلت په خوب ویده خلک دلته د غفلت په خوب ویده خلک. صافی صاحب شعر دی وایي چې لکه ماشومې د زانګو په خوب اوده پرېښودم لکه ماشومې د زانګو په خوب اوده پرېښودم ما کې کمی څه و هغې نو زه په څه پرېښودم. ډېر زبردست. لکه ماشومې د زانګو په خوب اوده پرېښودم ما کې کمی څه و هغې نو زه په څه پرېښودم. او وروسته کې پوه شوم چې د ځان سره زیاتی کومه وروسته کې پوه شوم چې د ځان سره زیاتی کومه د باران شپه وه ما وې ځم او هغې نه پرېښودم. واه ډېر زبردست. مننه وایي چې وروسته کې پوه شوم چې د ځان سره زیاتی کومه د باران شپه وه ما وې ځم او هغې نه پرېښودم. او یارۍ مې وکړې خو د ژوند په خوند یې پویه نه کړم یارۍ مې وکړې خو د ژوند په خوند یې پویه نه کړم. یوه واده شوه یوه ما پرېښو او یوې زه پرېښودم. واه ډېر زبردست دی. مننه صافی صاحب وایي چې یارۍ مې وکړې خو د ژوند په خوند یې پویه نه کړم. یوه واده شوه یوه ما پرېښو او یوې زه پرېښودم. او زما له نیمګړو ارمانو یې قافله جوړه کړه بیا له هماغه قافلې زړه نازړه پرېښودم. واه ډېر. زما له نیمګړو ارمانو یې قافله جوړه کړه بیا له هماغه قافلې زړه نازړه پرېښودم. ژوندی انسان وم یار د هجر مقبرې ته بوتلم ژوندی انسان وم یار د هجر مقبرې ته بوتلم. ستومانې هلته کې تنها لکه د مړه پرېښودم.